السلام علیکم، ستړي مسئ، په خیر راغلاست زموږ جی پی موبایل یوټیوب چینل ته. زه به نن تاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی سو چې د خپل موبایل پر سکرین باندې خپل د سیم نمبر ښکاره کړو، ځکه چې ډېر وخت له موږ سره چې بیلنس نه وي نو بیا موږ مجبور یو چې خپل نمبر دغه ته ور وښیو، هغه ایزي لوډ والا ته، کوم دوکاندار چې وي، او موږ ته بیا معلوم نه وي، موږ لیکلی نه وي. ډېرو خلکو ته خو معلوم وي، خو اکثره خلکو ته نه وي معلوم. نو بیا که بیلنس نه وي پر هغسې موږ چاته میس کال ورکړو، ورسېږي، خو هغه میس کال 1 ګنټه یا 2 ګنټې بعد ورسېږي، نو 2 ګنټه 2 ګنټې خو موږ انتظار نه شو کولی د موبایلو په دوکان کې. نو زه نن تاسو ته طریقه در ښیم چې موږ څنګه کولی سو چې خپل د سیم نمبر پر سکرین باندې ښکاره کړو، او هغه پی سی او والا یا کوم دوکاندار چې دی هغې ته ورښکاره کړو چې موږ ته ایزي لوډ راواچوي. نو زه نن داسې کوم چې زه نن تاسو ته فقط د زونګ غدر ښیم، او په راتلونکي ویډیو کې به د یوفون، د ټیلنار، د جیز د ټولو غدر ښیم. دا زما تاسو سره وعده ده دوستانو، او له تاسو څخه مې خواست دی چې زموږ دا جی پی موبایل یوټیوب چینل نوی دی، دا تاسو باید سبسکرایب کړئ، او د سبسکرایب خواته چې کومه د ګنټۍ یا د زنګ نشان دی دا هم کلیک کړئ. پر دې ستاسو کومه خرچه لګښت نه راځي، او زموږ ستاسو دپاره لګیا یو هره ویډیو ستاسو دپاره کوو چې ستاسو په یو شي سر خلاص چې د چا نه وي په خلاص، او د دې به دا فایده وي کوم چې تاسو سبسکرایب کړئ او دا زنګ نشان ووهئ، موږ چې هره ویډیو پورته کوو هغه تاسو ته پخپله درځي. نو ستاسو له توجه څخه یوه نړۍ مننه. نور چې ستاسو قیمتي وخت نه اخلمه، راځم هغه طریقه در ښیم چې هغه کومه طریقه ده چې موږ وکولی سو خپل د سیم نمبر پر سکرین باندې ښکاره کړو. تر بیا موږ به داسې وکړو، تر ټولو اول به موږ دلته ډایلر له راسو، ډایلر چې مې کلیک کړ، ښه دا دې راغله. اول واره به سټار ووهو چې ستوری ورته وایي، بیا به 8 ووهو، بیا به هش ووهو چې پښتانه زینه ورته وایي. زما سره فی الوخت زونګ سیم دی، زه بیا اوس وګورم. ګوره نمبر ښکاره سو، صحیح دی. دا خو یو فون نمبر دی، ما پر زونګ اړولی دی، صحیح سو. همدا طریقه وه، خدای دې وکړي چې ستاسو سر خلاصه وي. همدا لنډه شان طریقه وه. نو زه نور بیا تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې در ښیم. دا د زونګ نمبر و، بیا زه در ښیم چې یو فون سره کوم اوړي، او په بل کې بیا در ښیم چې ټیلنار څنګه اوړي، په بل کې در ښیم چې وارد څنګه اوړي، په بل کې جیز، ټول در ښیم. ولې نو چې ټول په ورځ در وښیم نو هم بیا خوند نه کوي، شی چې ډېر سیم بیا خوند نه کوي. نور شیان به که خیر و سبا در ښیم. ډېره مننه، کور مې ودان. خوږو دوستانو، تاسو زموږ جی پی موبایل چینل سبسکرایب کړئ، او خوا کې د زنګ یا د ګنټۍ نشان هم ووهئ. یوه نړۍ مننه.